بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفي او تعویض ټي وي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې او ډېر زبردست وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه هم د هغه وروڼو دپاره راوړې ده کوم وروڼه چې په ډېرو سختو قرضونو کې مبتلا شوي وي او یا د کوم وروڼو چې په کور کې خیر او برکات نه وي او یا داسې وروڼه چې د هغې روزي لنډه تنګې یعنې روزي یې پراخه نه وي. که دا وظیفه هم په دې ترتیب سره په پابندۍ سره وکړی شي الله به تمام قرضونه هم ختم کړي، کور کې به خیر او برکات هم راشي، روزي به هم الله جل جلاله هغه چې کوم دی پراخه کړي او الله جل جلاله به بندې لارې چارې هم ازادې کړي. هغه وظیفه د یا وهابو وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې روزانه د ماسخوتن د منځه نه پس به چې کله د ماسخوتن فرض منځو کې سنت به مو کې او سنت نه پس به 2 رکعاته نفل وکړي او بیا د نفلو نه پس به د نفلو نه پس او د وترو نه مخکې د دې په دې میاشت کې به نه یو ځای کې 11 ځله به درود شریف ووایي، د هغې نه پس به 1400 ځله 1400 کرت 1400 کرته یا وهابو وظیفه به وکړي او د هغې نه پس به 11 ځله دوباره درود شریف ووایي او بیا به د خپل حاجت دپاره دعا وغواړي. یعنې که قرض د باندې د قرض دپاره دعا غواړه، روزي د لنډه تنګې د روزۍ دپاره دعا غواړه چې الله روزي مې پراخه کړي، یا په کور کې خیر او برکات نه وي نو د هغې دپاره دعا غواړه، یا د ستا بندې لارې دي چې ته غواړې چې زما دا بندې لارې دي ازادې شي د هغې دپاره دعا وغواړه. انشاءالله چې په ډېر لږ وخت کې به د دې تاثیرات تاسو سیکي، الله به تاسو د قرضونو هم ختم خلاص کړي، روزي به هم الله جل شانه ستاسو پراخه کړي، بندې لارې چارې هم ستاسو اوارې شي. نو ډېره مبارکه وظیفه ده، خپله یې ښه هم کولی شئ، نورو ملګرو ته یې ښه هم ښوولی شئ.